او یو عجیب شان دی دا یو مسله علماء ذکر کړي څوک چې چرته دفن شي دا پښتانه وي خاورې جوړ د دې ځای اگر یو ځای د موږ یو دوست بیبي وفات و نو کلی نه بهر دفن کار رشتہ دار غوسو او جما په قبرستان خبرو کو نه رسول الله وي د موږ جنگ ټول ختم کو مې بس د دې خاورې د دې ځای یو خبره کوم خو چې توجه وي د شیخین د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنه او د نبی رسول الله د پیدائش خاره او دا بچا د شان بس تپوس کې چې دا هغه باقی من د خاور نه پیدا دي د کوم خار نه چې سید البشر پیدا دي د دریواړو د پیدائش خاره د کوم ځای و د روزي مبارکي شریف دا الله حبیب تعالی رضی الله عنه غسل ورکو او حضرت عباس رضی الله عنه دا بچو د الله حبیب ور سره پتخت اړولو باغی اړولو او غسل چې ورکول علی رضی الله عنه بی و امي ما اتيبك حيا وميتا بلار مور می در له قربان شاه سپاک صافي تپجوندونه او وفات نه پسم سمره پاک صافي او د الله حبیب تا غسل ورکړې شو مدینه منوره کې ډېر تاریخي ځایونه دي دا جان صاحبان کله مونږ وزو دا کوی او سوچته په مدینه منوره کې قباء سره خوا کې یو کوی لري ته بیر غرض سوی دا قباء کې او دا د سعد ابن خیثمه رضی الله عنه کوی الله حبیب بددي او بس کړي نو الله حبیب حکم کړو چې مال غسل اخوي نو د بیر غرض ته وبونه راکړي دې کې خپل پاک یو پړي د قباء سره نږدې دا کوی بیر غرض وی ماتا غسل د بیر غرض توبو نراکای بیا پدې کې دا صحابه اختلاف شو چې قبر د الله حبیب ته کومځای جوړ کو نو چاوي مکه مکرمه او چا سوي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه او هغه فرمایل چې نا د الله حبیب فرمایلی چې کومځای کې زو وفات شم زما قبر باندې او دا هغه زینه بهترین زینی کم زینه چې الله د خپل حبیب نه روح مبارک واغستو وی دا کټ لري کای کم زینه چې الله د حبیب سریر پروت دی او بدغه دی ورته قبر وکنای دې کې قبر وکنای خو قبرونه دوه قسمه کې تاسو خیال وي یو تمو شفی وایو بل لحد والا قبر وایو لیکن د صحابه اختلاف و چې موږ سوکو شکی قبر جوړ کو کله حد نو دو صحابه ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه او دویم ابو طلحه ابن سهل الانصاری دی ابو طلحه رضی الله عنه په مدینه کې اوسم لحد جوړیږي د مدینه په قبرونو کې سره اوسم لحد جوړیږي نو دوی بدل لحد والا قبر کلستو او ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه با غبل شانتی شیخی قبر جوړولو به بس دوانو په خبر لیګو چې کم یو مخراغه بصحابه کوي ابو طلحه انصاری رضی الله عنه راغه د الله د حبیب قبر لحد والو دیو جن کم زمکه کې چې لحد جوړیږي نو لحد بهتر دی او کدا چې کمزور زمکه ده چې لحد نه جوړیږي نو مجبورن ببل قبر جوړه نو لحد والا قبر د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تا او کنه شو د الله حبیب ځان ویلو زما په لحد کې بکچه خخت کېدای زما په لحد کې کچه خفتی بکی دی نو کچه خفتی په لحد کې خودی شي او جناب نبی کریم علیه السلام تا جناب نبی کریم علیه السلام تا کفن ورکړې شو کفن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته ورکړې شو